الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زمونږ سی اس ایس کمبینیټر دی. څه ورته ویل کېږي؟ سی اس ایس کمبینیټر. دا په علامې په دې دغه کې دي، هغه به زه نو نن اصلا کې مونږ د سی اس ایس کمبینیټر باندې خبرې کوو. کمبینیټر دې باره کې خبرې کوو. نو دې کې مونږ درې څلور قسمه علامې استعمالولی شو. یو علامه چې کوم ده هغه مثبت ده، یو چې کوم ده هغه ماینس ده، یو د ګریتر دین علامه ده، او یو چې کوم دی په دې کې هغې ته ویل کېږي اسکلیمیشن مارک، یا دلته یو بل ساین دی هغه ډېر یوز کېږي پکې. I think the sign یو ساین دی د بټنو سره شته، زه به وګورم دا ساین دی. هغه به مو وګورو. دغه درې قسمه دي ته سی اس ایس کمبینیټر ویل کېږي. سی اس ایس کمبینیټر د دې کار دی لکه مونږ ډیپ ټیک ویلی وو که نه، نو مونږ ځینې ډیزاینونه چې کوم دی کوو، خو ځینې د ډیپ ټیک په داخل کې کوو او ځینې د ډیپ ټیک نه بهر کوو. لکه مثال یو پاراګراف ته سټارټ کړو او دا پاراګراف ته د ډیپ ټیک په داخل کې واخیستو، او یو بل پاراګراف ته سټارټ کړو هغه د مثال د ډیپ ټیک نه بهر واخیستو. نو څو دانې پاراګراف شو موږ سره په دې کې؟ دوه دانې، یو دا دی یو دا دی. اوس که ته عام طور سره دې کې مثال د سی اس ایس د لارې خبره کوې چې سټایل او د هغې نه پس په دې کې ته د پاراګراف باره کې خبره کوې، نو دې به کوم پاراګراف تا ته ښیي؟ دا خبره ده که نه؟ نو دې کې بیا کمبینیټر موږ استعمالولی شو چې انسایډ هم په نښه کوی شو ورته وداوټ کلاس، بغیر د کلاس نه، او آوټ سایډ چې کوم دي هغه هم په نښه کولی شو چې زمونږ هغه دغه چې کوم دی هغه دې معلوم کړي. ته استاد ته لږ ورشه، د انټرنیټ لږ پرېږده ادریس صاحب. دی استاد ته نو زه به راشم. اول به په دې ځای کې مونږ د سبلایم ټیکسټ باکس ته دغه ته به راشو، ایډیټر ته یو نوی ټیکسټ باکس دغه به واړو، نوی فایل دا به ځان سره سیف کړو ډیسکټاپ باندې، نیو فولډر سی اس ایس کمبینیټر به د دې نوم شي، کمبینیټر. ښه، نو دا به ځان سره دا فولډر به اوپن کړو، کمبینیټر ډاټ ایچ ټي ایم ایل، دا د دې نوم شو. د دې د پاسه دغه ام دی لرې که پاس مونږ به ولیکو ایچ ټي ایم ایل، او بیا به ولیکمه سی اس ایس کمبینیټر دا ټایټل شو. لاندې به زه ولیکمه سټایل، به ولیکم سټایل کلوز، او دا به د بریک کړم. باډي مونږ سره شته تیاره کړم. دې کې زه به ولیکمه ډیو کلاس از ایکول ټو کلاس پکې ما لیبل ډایرکټ به زه ډیو ټیګ والم او دا به کلوز کړم ځان سره. په دې کې به زه ولیکم پاراګراف، بیا به د هغې نه وروسته راشم پاراګراف به کلوز کړم، او دې ځای کې به تاسو یو خبره مینشن کړئ. فار ایگزامپل ما ولیکله ضیا انسټیټیوټ، هر څه چې لیکئ دا به زه ولیکم کمپیوټر ساینسز، دا یو جمله شوه. خو یوه جمله له دې نه بهر هم زه لیکم. پاراګراف سټارټ کوم، ما ولیکل فار ایگزامپل ویلکم ټو ویب ډیولپمنټ کلاس، دا مې دلته ولیکل. نو څو خبرې شوې موږ سره په دې کې؟ دوه، یو ان سایډ شو او بل موږ سره آوټ سایډ. اوس که چېرته مثال دغه فایل تاسو رن کړئ، سی اس ایس کمبینیټر ته راشو، په دې ډبل کلیک وکړم او دا رن کړم. زه دغه سایډ ته لږ ځم، د علامې چې دي لږ ګورو. ډېر وخت وشو ما نه دی چک کړي دا کوم علامې. W3 سکول دی.
ها دواړه موږ سره ګورل تر راغلي دي صحیح شو. اوس زه د دې ځینې ډیزاین ورکوم لکه مثال که زه ولیکم پی دا پاراګراف شو موږ سره ګوره پی دا مې ولیکل او زه دې کې داسې ولیکم چې فار ایگزامپل کلر شی ولیکم ورته ریډ دا کلر به کوم یو دی دواړه باندې. اوس خو مطلب HTML سلیکټر دی دواړه کلر اخیستلی شي خو موږ وایو چې دا دې کې انسایډ یا آؤٹ سایډ ته کلر پکار دی. ګورې اول دې کې چې علامه ده موږ سره مثبت دې د خپل خپل نومونه مالي بعضې ته موږ نیګیټر ویلی شو دلته به لږ چک کړو دا نومونه ما دغه شوي دي زه به یې وګورم CSS کمبینیټر شته که نه دا دی دا آئی تھنک په دې سر کې دې ځای کې سټارټ کېږي دا کم یوز کېږي نو دې د وجې نه دا دغه هم مونږ ډېر کم یوز کوو او د مینوګانو کې مینوز چې کوم دي که نه دا دې مینوګانو کې د دې نه بیا استفاده کېږي دا دي که نه ګوره یو سپیس دی یو موږ سره څه دی خپله سپیس دی یو چې کوم دی چایلډ دې ته چایلډ سلیکټر ویل کېږي دا کوم چې موږ دلته لیکلی که نه دا کوم سلیکټر دی موږ سره چایلډ سلیکټر او یو چې دی هغه پکې څه دی موږ سره مثبت ده که نه نو دغه مثبت علامې ته موږ څه ویلی شو مثبت علامې ته په دې کې چې کوم نوم اخیستل کېږي adjacent sibling selector یو سلیکټ دا دی او بل چې کوم دی جنرال سیبلینګ سلیکټر دا درې قسمه دغه دی موږ سره دا همداسې دی لکه عام طور سره سلیکټرې غوندې خو دې ته موږ کمبینیټر دې د وجې نه وایو چې یو څو جملې یا یو څو شیان سره کمباین کوي یو ځای کوي نو اول پکې څه شی دی موږ سره اول سپیس دی. اوس لکه مثال که موږ په دې کې ولیکو چې ډیف او د هغې نه وروسته سپیس ورکړو نو سپیس دا هم یو کمبینیټر دی که نه دا سیو که ته نو مطلب دا چې د ډیف ان سایډ کې پاراګراف ده آؤٹ سایډ ته به دا خبره بیا نه راځي صرف دا ډیزاین به ان سایډ ته ځکه په سر کې دا خبره موږ مینشن کړه لکه موږ دې کې یو بله خبره هم کړې وه لکه تاسو ولیکئ دلته UL ولیکئ او هغې نه پس تاسو راشئ دلته ولیکئ LI بیا LI موږ بېرته کلوز کوو دیس کې لیکئ مثال آیټم نو ګوره دیس کې که ته ولیکې UL ولیکي دا ځان ته یو کمبینیټ دغه شروع خو که ولیکي ULI نو دا هغه سپیس د دې منځ کې راغلو که نه نو دا هم یو کمبینیټر شو موږ سره په دې کې بیا هغې کې موږ ګوره کیدای شي تا لینک جوړ کړي دی ان سایډ کې A دې ولیکلو AHREF is equal to H دا ته کېده بند کا او بیا راشي دا A بېرته څنګه کلوز کا A نو ګوره ULLIA دا په دې کې راځي موږ سره بیرته دا بندولی شي نو دا اصلا کې هم یو کمبینیټر دی خو دې ته موږ کوم ماډل کمبینیټر ویلی شو دې ته موږ ویلی شو سپیس والا کمبینیټر ډیسینډنټ سلیکټر ورته موږ ویلی شو او دا سلیکټر چې دی صرف انلی د دې ان سایډ ګورئ د دې په داخل کې وی د دې په داخل کې وی د دې په داخل کې که ځان ته مثال د دې نه بهر ما سره یو لینک وي A مو ولیکلو دا هم کلوز کړلو ما ولیکل لینک مې ولیکلو که نه دیز کې به زه صرف هغه لینک دغه ورکړم پات به ورکړم هیش به کېدم دیز کې سیب به یې کړم زه لیکم دیز کې کلر فار ایگزامپل ریډ راشي دا تاسو لږ ریفریش کوئ د هغې کلر ریډ کېدی شي نو ولې دلته خو مونږ کلر د A دپاره ورکړی خو دا د دې په داخل کې که چېرته مونږ سمپلي دلته ولیکو A ولیکو او کلر مثال زه ولیکم بلو نو دا اوس د دې دپاره ده بلو خو تیار دی فار ایگزامپل ګرې کلر والا ورته نو A والا دپاره به ګرې کلر راځي مونږ سره نو د CSS کمبینیټر د سپیس دا کار دی چې یو په داخل کې بل دغه وي ایلیمنټ وي یا موږ سره بل سلیکټر وي هغه سلیکټر ته غواړي چې ډیزاین کې او بهرنی سلیکټر نه ډیزاین کول غواړي دې مسلې دپاره بیا د سپیس والا نه څه کوو موږ استفاده کوو موږ سپیس والا دې دپاره استعمالیږي او بل پکې موږ سره څه دی کې
child selector there. The child selector select all elements that are the immediate children of the specified elements. دا چې دی انسایډ کې څونه دي موږ سره پاراګرافس دي څومره دي نو هغې ټولو ته به چې کوم دی چې ورکوي ډیزاین ورکوي ګوره د فالوینګ اگزامپل سلیکټر آل پاراګراف ایلیمنٹ د immediate children of deep elements مطلب د دې دا دی ګوره که چېرته دې کې دا ډیپ ټیک دی موږ سره که نه اول ما یو بل پاراګراف هم سټارټ بل پاراګراف کې مو لیکل فار ایگزامپل CSS داسې مو لیکل کاسکیډینګ سټایل شیټ مې ولیکلو دا مې کلوز کړو خو دا خو سیده اوس ډیزاین الي ځکه چې دواړه په ان سایډ کې دي خو که دې ته مثال د دې په سر کې زه ولیکمه سینټر ولیکمه او بیا دغه سینټر بېرته څنګه کړمه کلوز کړمه نو اوس د دې اوس هم ډیزاین شته زم د دې ډیزاین باید نه وي د دې ډیزاین باید ان نه وي ځکه د دې په ډیپ ټیک په داخل کې د دې ان سایډ ته یو بل دغه هم شروع شوی دی ټیګ هم شروع شوی دی یا سینټر یا بل یو یا بل یو نو که چېرته فار ایگزامپل په دې ځای کې موږ د دې په منځ کې څه شی کېدو ورته مثبت وګڼه دا کېدو نو د یو نه به ډیزاین دا دی صحیح شو که نه دا کېدو موږ دې به څه کوي د یو نه به دا ډیزاین ختم کړي اگر که دا دواړه په کوم ټی کې دي موږ سره اوس دې کې مثال په ډول موږ دلته راشو زه ولیکم پاراګراف ما ولیکل فار ایگزامپل HTML هایپر ټیکسټ دا به اوس ډیزاین علی که نه مارک اپ لینګویج ولې به دا دي دې کې پاراګراف راغلی دی انډي پاراګراف دی دې په سر کې بل ټیګ نشته موږ سره نو دلته دا آپشن دغه چې کوم دی دا اندې لپاره یوز کېږي دا به ډیزاین علی موږ سره خو که د دې په سر کې ته بل ټیګ استعمال کړې لکه سپین دی یوز کړلو هسې موږ دا یو ټیګ یوز کړلو نو دې نه به ډیزاین هم ختم شي نو چایلډ دې ته ویل کېږي چې مشخصا همدغه پاراګراف به دې ټارګېټ کوي که د هغې آوټ سایډ ان سایډ کومه بله خبره وه بیا به د هغې لپاره کوم ډیزاین دی نه ورکولی شي مطلب باندې تاسو پوه شوئ که نه دا اصلا کې موږ سره پاراګراف شو او دا د پاراګراف هغه ډیزاین دی چې تاسو ته ما وښیدو دا آپشن بل د دې نه علاوه موږ سره په دې کې څه دي یو بل دی هغې ته څه وایي مثبت یا ایڈجسنٹ سبلینګ سلیکټر ورته موږ ویلی شو د دې سلیکټر کار دی چې دی به مثبت چې کله موږ کېدو نو دی آوټ سایډ چې هغه د ډیپ ټیک په ان سایډ کې هم نه دي د هغې لپاره به دې څه ورکوي دی به ډیزاین ورکوي فار ایگزامپل زه دې په ځای باندې څه ږدم دلته مثبت علامه ږدم او بیا دا سیب کوم آوټ سایډ والا دا دی که نه موږ سره ان سایډ ته به بیا نه وي مطلب دا دی چې د دې په ډیپ ټیک په داخل کې چې کوم پاراګرافس دي د هغې دپاره به دا ډیزاین نه وي دا به انډې چا دپاره وي دا به د آوټ سایډ دپاره وي زه لیکم مثال فونټ سایز تاسو ولیکئ 30 پکسل نو صرف آوټ سایډ دپاره دا خبره ده د ان سایډ لپاره دا خبره نشي کېدلی نو دې د وجې نه موږ په دې کې دا مثبت والا خبره څنګه کو استعمالو او یو چې کوم دی هغې ته څه ویل کېږي جنرل سبلینګ سلیکټر دا ان سایډ او آوټ سایډ دپاره دواړو دپاره دا استعمالیږي دا علامه چې کومه ده دا علامه په دې کیبورډ کې کوم ځای کې دا به وګورو ګورئ ښه دا علامه آی تھنک په دې کیبورډ کې خو شته دی دا شفټ دغلته شته دا ده دا بالکل دلته شته دا ده دا سیف کې دا جنرل ده نو که زه دا ریفریش کړم ما چې لیکل ده په دې کې جنرل اوس دې کې مثال یو پاراګراف ما سټارټ کړو دلته بسر کې مې څه ولیکلو ورته سینټر مې ولیکلو بیا مې څه سټارټ کړو پاراګراف
زه لیکم هاي صرف دا یو میسج به ولیکو هاي او دې ډیزاین وانخیستو جنرالي صرف کوم یو موږ سره دا وکړه نه دا دغه وګورو دا جنرالي آی تھنک صرف د آوټ سایډ دپاره کار کوي ان سایډ دپاره کار نه کوي کوم یو دا دی موږ سره دی څه وایي the general sublane selector select all elements that are sublane or specified element. The following example is this. مدام د ډیپ ټیک په داخل کې دې ته کوم ډیزاین نه ورکړي کنه په دې ټولو کې بیا په دې ټولو سلیکټرو کې دلته به وګورو یو پاراګراف دا دی کنه پاراګراف 3 کوم یو دی کې دا دی او بل پاراګراف موږ سره دا دی صحیح دی کنه چې کوم یو موږ سره په دې کې دغه لري مطلب دغه لري دې ته نه ورکول کېږي که عام طور سره مثال بیا پاراګراف شروع شي جنرال بهر موږ ورته وایو چې فار ایگزامپل هاي ډیر فرینډز زما ولیکل دا مې کلوز کړم دې لپاره به ډیزاین ورکول کېږي ځکه د دې شاوخوا چې کوم دغه دی هغه موږ سره نشته خو دا آوټ سایډ دپاره او مثبت چې کوم هغه شي دپاره موږ سره هغه هم د آوټ سایډ دپاره خو که چېرته مثال ته لږ څه ور دې کې آپشن موږ سره مثبت دی که نه که مثبت من کېدو مثبت او دا ریفریش کړو نو بیا دا دې په منځ کې موږ سره یو بل ټیک دی دا هم پاراګراف دی خو د دې په منځ کې موږ سره دا استعمال شوی د دې پوزیشن څه دی موږ سره سینټر دی نو دیم بیا نه صرف انلی پاس طرف ته چې اول سر کې کوم یو راغلی هغه به اخلي دې معنا دا دی مثبت ګڼه چې کله پاراګراف د سر کې مطلب دې پاراګراف سر کې منشن شوی دی پرې سر کې چې کوم یو راغلی هغه به اخلي خو کله چې تاسو دا جنرال ولیکئ نو جنرال معنا دا شوه چې دې به ټولو ته یعنې مطلب ټول هغه پاراګرافونه چې بل ټیک په سر کې نه لري هغې ټولو ته به دا ورکول کېږي نو دا موضوع اصلا کې په دغه کې ډېره استعمالېږي مینو کې ځکه مینوګانو کې یو مینو په داخل کې بله مینو یو د هغې په داخل کې بله موږ بیا مینو کې داسې وي چې په دا فرست مینو دی دا ډیزاین نه هلي سیکنډ دی والي نو دغه کمبینیټر یې پکې بیا موږ کولی شو استعمال یې کړو نو ما یې په پاراګراف کې تاسو ته پریکټیکل یو څو اګزامپل یې درکړي نو دا د سی ایس ایس کمبینیټر و یو دا کمبینیټر سپیس والا یو دا یو دا یو دا نه کنه داخل ته به کار نشي کولی نه خو بیا موږ ویلو چې داخل او بهر دواړو لپاره کلاس سلیکټر استعمالو چې استعمالو موږ کلاس سلیکټر موږ استعمالو ښه یو وړوکی ټاپک به بل وګورو پکې چې لږ سمپل ټاپک وي اوپیسټي خو هم نه ویلې که نه اوپیسټي دا هم ویلې وه کله چې یو پکچر موږ راوړو د هغې هغه بیکګراونډ موږ ته تول غواړو دا د امیج دپاره زیاتره ډېر استعمالیږي موږ مثال په ډول داسې کې یو تصویر به تاسو یو خو داسې تصویر وي چې دې مطلب بیکګراونډ کې راوړي یو داسې لکه دلته ولیکي امیج اس آر سی از اکول ټو موږ داسې وایو چې تصویر راوړه ا ډاټ جی پی جي هلته به زه یو تصویر زه خیر بیا راوچتم کوم صحیح شو ویت به لږ کم والو ویت به څونه والو موږ ورته 200 پکسل هایټ به هم والو هایټ به 200 پکسل والو سیو پې کړو چې کله دا تاسو سیو کړئ یو تصویر یو عکس به راوالی تاسې لکه فار ایگزامپل دا یو پکچر شو دې کې به یې واچو نوم به څه ورکړو ورته موږ ا ډاټ جی پی جي راشي دا لږ ریفریش کړئ صحیح شو که نه اوپیسټي به دې کم وموږ که نه نو تاسو به راشي دې کې به ولیکئ اوپیسټي ډایرکټ ورته ولیکئ آی ایم جي او دې ته به څه ولیکم زه اوپیسټي ګوره که زه چې کله تصویر ته ورنږدې شو به یې د دې اوپیسټي یا مثال زه نه اوپیسټي د دې ته راوله 0.6 راوله موږ ته دا راوله نو چې کله تاسو دا ریفریش کړئ دا ریفریش کړو نو تصویر څنګه شي تچ شي و دې ته چې موږ نږدې کېږو دا تیزېږي
دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې موږ دلته بیا لیکو MH هاور موږ ویلی و که نه، نو بیا څه لیکو موږ ورته اوپیسیټي، څه لیکو ورته 1. چې کله دا ونجو کېږو مطلب دا چې هغه تصویر بیا تیز موږ ته ښکاره کېږي. نو اوپیسیټي هم یو سمپل ټاپک دی، په دې کې نور کومه څه خاص خبره نشته. اوپیسیټي 1 فول موږ ته ښیي او ته پوهېدل دپاره چې مطلب ته یو ته هغه هاور کې اوپیسیټي څنګه کې 0.5 کې، نو هغه بیا ته تاته شو کوي. دا ابجیکټ دی، مطلب یوازې دا نه چې تصویر موږ را تتولی شو. دې کې تاسو یو ډیپ ټیکلی که نه، ګوره ښه ډیپ، او دا له ځان سره بېرته کلوز کوئ. نو زه لیکم چې ګورئ ښه دلته رانه ما څه ولیکلو ډیپ width for example 200 pixel, height for example 200 pixel, background read. صحیح شو کنه؟ ډاټ بل ته کړم دې سر کې ورته او چې ورته ولیکم A. په دې کې به صرف دونه وکړو چې موږ به څه ولیکو class is equal to A. class is equal to A دا به سیو کو ریفریش کو. ولې نه راوچتېږي؟ ډیپ ایریا. صحیح شو که نه؟ نو د دې اوپیسیټي هم ته کمولی شي. دلته به مونږ سمپلي په همدې کې ورته ولیکو چې د دې اوپیسیټي څونه راولم 0.2 راولم. یا د ابجیکټ یا د تصویر دا یوه خبره ده مثلا. نو دا اوپیسیټي شوله او هغه CSS کمبینیټر شو. دې کمبینیټر په ترو سره مینو څنګه جوړېږي دا روان کلاس کې ته جوړوم. زمونږ انشاءالله سبا چې ورځ ده چهارشنبې ورځ ده که نه، نو سبا او بل سبا به CSS کې زه تاسو ته کلاس علم. د سبا موږ کلاس زیات والو، دا مینوز به جوړې کړو پکې، او بل سبا موږ کلاس پکې والو. بس نه، یو نیویګیشن دی، ډراپ ډاون دی. سبا انشاءالله دا کوم ټاپک چې دا ختمېږي.